په کابل کې چې له سرکار سره ثبت وي رسمي هغه 120 غټې مطبعې وي چې شاوخوا 3000 کسانو پکې کار کوو او نږدې یو کال راهیسې هغه ټول کسان بیکاره دي او تقریبا 95% مطبعې هم بندې دي. ډیری مطبوع خپل ماشینونه لیلام ته ورکړي دي چې په نیمه بیه باندې پلوري، حتی په نیمه بیه باندې هم نه خرڅېږي ځکه دوی کار نه لري. یوازې یو څو محدودې مطبعې چې کار لري هغوی بیا نورې مطابع چې کله یو وړوکی کتاب یا لږ کار چې هغه دوی خپل کاریګر نشي ورته راغوښتلی هغه بیا همغو مطبعو ته ورکوي، کوم مطبعې چې لږ او ډېر کار لري او یا خپل کاریګر یې د کار لپاره راغوښتي دي. د بیکارۍ له وجې نه چې موږ کار نه لرو، حتی موږ د خپلې کارخانې دغه ځای کرایه هم نشو پوره کولی. او بله د کتاب لوستلو خبره ده، کتاب لوستونکي ډیر زیات کم شوي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کوم کار شوی او هغه تقریبا اوس په ټپه ولاړ دی او ډیر زیات ټکنی شوی دی.